سلامونه هیوادوالو، ستړي مشئ. د جمهوریت د نړېدو 4م کال او د اسلامي امارت د واکمنېدو 4مه کلیزه ده. د دې کلیزې لپاره یوازې 2 ورځې پاته دي. هیوادوال د دې ورځې لپاره خاص چمتووالی لري او دوی څه غواړي د دې ورځې لپاره، څه امادګیانې لري، څومره خوښ دي او څومره خوشحاله دي د دې ورځې لپاره. د ملتیا مو وکړئ، غواړو د هیوادوالو نظرونه هم راواخلو. تر اخره را سره پاته سئ. عظیم الله جان وروره، 2 ورځې د استقلال ورځې ته پاتې دي. د زمري 24مې لپاره 2 ورځې پاته دي. څه چمتووالی لري د دې ورځې لپاره؟ کنان ډېر چمتووالی لرو، ترتیبونه م نیولي دي، ملګرو ډېر بیرغونه اخیستي دي د دې ورځې لپاره چې دا ورځ ولمانځي. په هیواد کې هر کال دا ورځ لمانځل کېږي، خو سږ کال ډېر خاص چمتووالی ورته نیول سوی. څومره خوښ یاست د دې چمتووالي لپاره؟ ډېر خوښ یو، باید دې نه زیات ترتیبات ونیسي. ما خو یقینا دا خبره زه کومه چمتووالی هم باید ونیسي او په ښه جوش سره یې ولمانځي. او دې تر څنګ موږ خو مسلمانان یو، الحمدلله باید شکر هم ادا کړو، الله جل جلاله ډېر شکر ادا کړو چې دا ورځ په موږ باندې راوسته. الله جل جلاله دې بار بار په دا ورځ په موږ باندې راولي او دې ته خوښ یو. ډېره زیاته مننه، الله دې وکړي چې دا ورځ د ټولو هیوادوالو لپاره د خوښۍ ورځ وي او په خوښۍ او په شانداره مراسمو یې ولمانځو. الله دې موږ باندې بار بار دغه ورځ راوویني او داسې په امن فضا کې. ډېره زیاته مننه، الله دې عزت وکړي. خیر اوسې، مننه. ذبیح الله جانه، 2 ورځې د فتح ورځې ته پاته دي. د دې ورځې لپاره څه چمتووالی لري؟ الحمدلله موږ چمتووالی لرو چې خوشحاله یو. الحمدلله په افغانستان کې اسلامي امارت راغلی دی، ازادي راغلی ده، خلک ډېر خوشحاله دي اسلامي امارت نه. 2 ورځې د دې ورځې د لمانځلو لپاره پاته دي او په هیواد کې چمتووالی نیول کېږي په هر ګوټ کې. څومره خوښ یاست د دې چمتووالي لپاره؟ دومره خوښ یو چې څومره تاسو وایئ. یقیني ډېر زیات خوښ یو، ځکه چې افغانستان ډېر اشغال شوی و. افغانستان کې ډېر سخت حالات تېر شوي دي. اوس الحمدلله اسلامي نظام راغلی دی، داسې نظام راغلی دی چې هغه موږ تاسو زړونه خبر دی. الحمدلله ډېر خوشحاله یو.